خلک چې تاسې راواخلې هغوی به خپل کلیسا او خپل مندر نه بل چېرته هغه خپل عبادت نه کوي. نو مسلمان په پوله پټي یا بام په سر د مځکې په بیخ کې په تکاوی کې په درېیم منزل کې په شپږم منزل کې هر چېرته هغه لمونځ کېږي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دوو ځایونو کې نه کېږي چې یو مقبره ده او بل حمام ده. دا حدیث امام ترمذی رحمه الله تعالی علیه را نقل کړی ده. همدا رقم یو بل مبارک حدیث هم ده چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي. دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمه الله تعالی علیهم اجمعین را نقل کړی ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لعنت د خدای جل جلاله دی په هغو یهودو او نصاراو چې هغو د خپلو انبیاو قبرونه مسجد کړي دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا دعا کړې چې خدای دما قبر او دما مقبره دما زیارت د خلکو لپاره عیدګاه ما جوړه. همدارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث هم ده چې وصیت یې کړی ده چې لا تجعل قبري عیدا، دما په قبر باندې به عید نه جوړوئ، مراسم به نه جوړوئ، جشنونه به نه جوړوئ. نو هدف دا د فقهاو نظر دا ده چې جماعت داسې وه چې جماعت هم د مقبرې په مابین کې خو که د محراب طرف ته یا د جماعت د مخې طرف ته چې قبله ده هغه طرف ته مقبره وه مړي ښه خو بیا لمونځ کول نه دي پکار. اما که شاته وه بیا چې هېڅ شک نشته ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا بها. تاسو په مقبرو باندې هم مه کینئ، بعضې خلک په زیارتو باندې د جنازو چې لاړ شي بیا هلته ناست یي او همدارقمه لمونځ هم نه کوي. مسلم رحمه الله تعالی علیه حدیث نقل کړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله بخیر. الله دې خوشحال کړي مهرباني. محمد صاحب سلام از مصطفی که مولوی صاحب دی نزدیکین صاحب نیوزی نبی آیای کدا مولوی صاحب دی زمانا وحدث الله زي كوزية الله يا ابنية الله وتدغ مولوی صاحب سنوز نبي شوية ولا رجلكم فتواضح لكل مسألة ذكو کوم مولوی چېرته لاړو؟ وایي که چېرې دا مولوي صاحب زمانې یادوي او کوزې ته د اوزې لاړه او یا یې بل ځای بل د اختر نیلویه ته لاړه دی په دغه مولوي صاحب سمون صحت نه لري په دغه اساس. ښه سمه بله پوښتنه خو نشته کاکا جانه؟ دا تاسو یو ساعته د رمضان میلاد څخه خبره کوم د شورا د ولسوالۍ څخه حاجي ملا محمد موسی. شه حاجي ملا محمد موسی صاحب ډېره مننه درنه کوو چې د روزګان نه دې راسره اړیکه نیولې وه خو یم خوشحاله کړو. دا د دې مولوي صاحب مبارک شخصي معلومات دي ښه خبره کوي. اصل کې دلته دوه مسلې دي محترمه خدا اړیکه به واخلو بیا تا پوښتنې ته راځو انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د سعودي عرب نه خبرې کوم. نو سعودي عرب نه خبرې کوي تا نوم یې څه ده؟ عید وزیر. عید وزیر صاحب مهرباني. زه دې تپوس کوم مولوي صاحب چې د عرب خلک وایي که نه په سعودي عرب کې که نه مهرباني چې دا چې د سنت دوه رکعاته کېږي که نه تاسو څلور کوئ دغه صحیح دی که غلط ده؟ ښه نور بله پوښتنه خو نه وي. ښه د وزیر صاحب مننه درنه کوو الله دې خوشحال کړه. نو له روزګانه دې چې اړیکه نیولې واجي صاحب محترم دلته دوه مسلې دي. البته د ملا صاحب نیت به ډېر ښه وي. داسې ده چې که یو ملا یو عالم په رښتیا هم چې هغه عالم وي او د قوم سترګې وراوړي د قوم مقتدا وي نو هغه داسې ځایونو ته ځي چې هلته په واده کې فسخ کېږي پجور کېږي. دا معنی چې هلته ټنګ ټکور وي هلته غیر شرعي کارونه کېږي نو دا داسې خلک هلته ځي نو د داسې یو بزرګ یو نیک سړي له تګ نه خلک بیا ډېره بده استفاده کوي. داسې مثال ده چې
لکه یو عالم چې وخاندي نو خلک بیا د هغه خندانه دومره باید استفاده کوي چې بیا نو هغوی ډېر نورو شیونو ته لاس اچوي. اما که دې کوزده کې او په دې واده کې او په دې مراسمو کې فسق او فجور نه کېږي نو د هغه تل هېڅ مشکل نه لري، لمونځ هم پسې کېږي او داسې هم کېږي، هېڅ خبره نشته. السلام علیکم. نو په هغه ملا پسې هم لمونځ کېږي هم اودس پسې کېږي، ځکه انسانان خو موږ تاسې ټول یو، علما کرام هم چې دي په همدې جامعه کې ژوند کوي، نو څوک چې په دې جامعه کې ژوند کوي هغه به له چا سره مړی هم کوي، ژوندی به هم کوي، د چا کوزدې ته به هم ورځي، د چا واده مبارکۍ ته به هم ورځي. دا ټولې مسلې په دین کې دې شیانو لپاره کومه منع نشته ده. اما بیا هم دغه مولوي صاحب شاید چې داسې خبره کړې یا په کتابو کې داسې لیدلي وي چې د یو عالم یو ناجایز ځای ته یو ناجایز محفل ته تلل نو د خلکو دپاره بیا مجوز پیدا کېږي، دلیل پیدا کېږي. که دغه ستونزه نه وي پکې نو د ملا صاحب مبارک بیا خپله خبره ده، نو په شریعت کې دې دپاره بیا منع نشته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. مولوی صاحب مبارک، څنګه یې؟ ښه یې جوړ یې؟ الله مو خوشحال کړه، مهرباني. عمر حسن خریفي یم د بغلان د ولایت نه. محمد حسن عمر حسن، مهرباني. څنګه مولوی صاحب ښه خوئ؟ الله مو خوشحال کړه، عزتمن سي، قدرمن سي. د خوراک وختونه خو بیا رارسېدلي دي، د اختر مبارک بیا څه د پروس کالي مالي دوه خوراک مې کړي وو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دپاره، یو د ځان دپاره. اوس څه کال 100,000 روپۍ قرضداره یم او په کور کې 14,000 روپۍ موجود لرم. دغه خوراکونه وکړم او که یې ونه کړم، د دغه هکله مالي معلومات راکړه مولوي صاحب مبارک. سمه ده. ښه، الله مو خوشحاله کړه. ښه، نو پاتې شو عید وزیر صاحب چې له سعودي نه اړیکه نیولې ده او وایي چې عربان وایي چې سنت 2 رکعاته دي او تاسو 4 رکعاته کوئ. نو بس که سنت خو موږ هماغه رقم کوو څرنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړي دي. دا یو اختلافي موضوع ده، خو داسې اختلافي هم نه ده چې ستونزې ترې نه راولاړېږي. بس که څوک وایي چې 2 کوو هغوی دپاره به که دلایل لري خو هغه هغوی کار ده، که موږ خو هغه عمل کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی. یعنې احناف درته یادوم. السلام علیکم. مهرباني. الو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. الو، اورم. مهرباني. څنګه مولوي صاحب ښه؟ مولوي صاحب مبارکه. الله مو خوشحاله کړه. خیر اوسه، خیر یم. څنګه یې نور؟ شکر د ورونه جاسي. زما مالې شهید شوی دی، دا ښځې ورځي په قبر باندې ژاړي، دا څه حکم لري؟ شهید دی نه دی، څه شی دی؟ چېرته شهید شوی دی؟ څه صدت یې کړی؟ نه، څنګه شهید شوی دی تا ویلې؟ د فراه د ښاره کړکۍ کور ته په صدت یې کړی دی، دا شهید دی، څه شی دی؟ دا ښځې سمه ده، صحیح دی، عزتمن سي، خیر شي. نو عید وزیر صاحب محترم، هیله ده چې ته پوهېدلی وې. نو که موږ تاسې احناف شو 4 رکعاته سنت کوو، موږ هغه څه کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي. نو دا چې څوک کوي نو زه فکر نه کوم د علما به دا خبره نه کوي، بیا یې کوي. نو